السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د ملګری تپوس کړی دی چې الله یو انسان دپاره تقدیر کې جنت یا جهنم لیکلی دی، نو په دې کې بیا د انسان قصور څه دی چې په تقدیر کې الله د انسان لپاره ګمراهي لیکلې ده او بیا د انسان ګمراه کیږي، نو په دې کې د ده څه قصور دی؟ هر څه خو د مخکې نه لیکلی شوي دي که نه؟ نو جواب دا دی وروره چې تقدیر د الله سبحانه وتعالی علم دی، د الله سبحانه وتعالی یو لوی شان او کمال دی چې هغه د راروانې زمانې په ټولو احوالو باندې پوهیږي. هر چې د انسان خبره ده نو دی الله سبحانه وتعالی ذکر رانیسي چې دله اختیار ورکړی دی، دته خیر او شر ښودلی دی او د انتخاب اختیار هم دله ورکړی دی. اوس پلان کې انسان به هدایت غوره کوي او که ګمراهي، نو د دې علم د الله سبحانه وتعالی سره دی، دا علم دی د الله سره چې پلان کې انسان به کومه لاره اختیاروي. د الله سبحانه وتعالی علم ډېر لامحدود دی، هغه د ټولو بندګانو په احوالو باندې پوهیږي. نن سبا که ته چېرته یو سکول ته لاړ شي او د یو کلاس د استاد نه تپوس وکړي چې په روان امتحان کې به کم شاګرد پاس کیږي او کم به فیل کیږي، نو زما پرې خبره یقین دی چې هغه به تا ته داسې شاګردان وښیي چې د پلان کې به پاس کیږي او پلان کې به پیل کیږي، او بیا د څه وخت بعد دغه سکول ته لاړ شه او نتیجې وګوره، نو دغه شان به ته ویني چې پلان کې به پاس شوی او پلان کې به پیل شوی. نو اوس د دې خبرې مطلب به دا نه وي چې د دې استاد د دې خبرې د وجې نه دغه شاګرد فیل شو یا د دې استاد د دې خبرې د وجې نه د پلان کې پاس شو. نو دغه شان د مستقبل د پوهه د الله سره ده، د علم د الله سره دی چې پلان کې انسان به څه کوي. زه به دا خبره تا ته په مثال سره واضح کړم. لکه مثال په تور تر سړک په غاړه باندې ناسي یو ګاډی ته ولیدو چې ډېر په تیز سپیډ سره را روان دی، بل طرف ته هم دغه شان یو بل ګاډی دی چې هغه په تیز رفتار سره را روان دی. په دغه ټیم کې ته راولګي او دې ملګري ته ووایي چې زه په یقین سره دا وایم که دا ګاډی چېرته په دې سپیډ سره را روان وي نو دا به ضرور د یو بل سره جنګېږي. تا دا خبره وکړه ملګري ته او څه وخت بعد دغه شان کار وشو، یعنې د اکسیډنټ واقع شو. اوس زه ستا نه تپوس کوم چې د دې ګاډي د ډریور تا ملامته کولی شي چې ستا د خبرې د وجې نه، ستا د اندازې د وجې نه زموږ د اکسیډنټ وشو، تا نه شي ملامته کولی ځکه چې تا د خپل علم مطابق یو اندازه لګولې وه او د هغې موافق یو کار وشو. هر چې د الله سبحانه وتعالی علم دی نو هغه شک والا نه دی، هغه یقیني علم دی. الله سبحانه وتعالی چې په دې دنیا کې څومره انسانان پیدا کړي دي یا پیدا کوي، د هر انسان په طبیعت باندې او د هغه مستقبل باندې الله پوهه دی چې دې به څنګه لارې اختیاروي. نو څرنګه چې د ګاډي د ډریور تا نه شي ملامته کولی او څرنګه چې په کلاس کې موجود یو ماشوم خپل استاد نشي ملامته کولی دغه د اندازې د وجې نه، نو دغه شان یو انسان د خپلې ګمراهۍ بوج په تقدیر باندې نشي اچولی. نور په یو انسان کې څومره ښهوالی دی او څومره بدوالی د دې علم د الله سره دی او هغه د هر انسان په مستقبل باندې عالم دی. نور تقدیر د مسلمان دپاره تسلي ده، دغه دپاره خوشحالي ده. یو مؤمن ته که چېرته تکلیف ورسي هغه په هغې باندې صبر کوي، په تقدیر باندې ایمان ساتي، الله له په هغې باندې اجر ورکوي، او که خیر ورته چېرته ورسي نو دې د الله شکر ادا کوي. نو دا دواړه صورتونه د مؤمن دپاره خیر دی. نو وروره امید دی چې پوه شوی وئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.